دا په کډو بار لارۍ چې تازه په تورخم کې د کډوالو لپاره جوړ شوي هغه پنډغالي ته راورسېدي چې لا له وړاندې پکې اسلامي امارت د پاکستان لخوا په جبر راویستونکو کډوالو ته د ژوند ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې پنډغالي کې تر اوسه په زرګونو کورنۍ میشت شوي. دا کوچنۍ ماشومه د تازه راستنو شوو کډوالو پنډغالي کې په وطن د پایښت لپاره د خپل نوي کور د مراندو په کلکولو بوخته ده. د پاکستان له جبره راوتلو ماشومانو چې اوس ځانونه په ټوله معنا خوندي احساسوي او کورنیو ته یې له سرپناه نیولې د روغتیا تر برخې هر څه پر وخت رسیږي. د کډوالۍ د څو ورځو ستړي د خپلو خلکو د بې ساري مینې په ورکړې پای ته رسېدلې او د ماشومانه نړۍ له هرې شیبې د هیواد په غیږه کې خوند اخلي. کوچنی محمد اسماعیل بیا هیواد ته په راستنېدو د اسلامي امارت د ورسره شوو خدماتو ډیر خوښ دی. وایي دلته به خپلې زده کړې بشپړوي او لکه د همدې مسؤلینو چې اوس زوی ته اسانتیاوې برابروي خلکو ته به خدمت کوي. دلته روټۍ راکوي، خوراک راکوي، ډاکټران شته دی، څوک مریض شي دستي ډاکټر ته رسولي او دلته ډاکټران ډیر دي. دا خلک ولاړ دي خلکو حفاظت دپاره. نور دا موږ له خیمې هر څه دلته سیټ کړي دي ښایسته. بس دلته هم 2-3 شپې وکړې دا هم ښه آرام سره تېرې کړلې. ډېر خوشحاله یم چې ده چې دی که نه دا موږ له دا شیونه راکوي په دو ډېر خوشحاله یم. خپل کار سرکار لري، د خلکو حفاظت کوي، څوک چا نه ورک شي هغه وله بېرته راولي، څوک خوا دې خوا نه. د دې تازه راستون شوي هیوادوال کډه همدا شیبه د یو نظامي موټر په واسطه پنډغالي ته راورسېده او څو شیبو کې به ورته ټول امکانات برابر شي. په یاد پنډغالي کې خدمات دومره چټک دي چې په شیبو کې هر څه تیاریږي. دلته په انغري د سور چانک تر څنګ د اوبو یوې کوچنۍ ذخیرې شتون د چټکو خدماتو تر ټولو غوره ثبوت دی چې کډوال پرې له زړه خوشحاله دي او وایي هیچ چاته اړ نه دي. حکومت ورته د اړتیا وړ توکي تر خیمو رسوي. د شپې رالو مسلمانه خیمه ملاو شو، پرشم ملاو شو، هر شی ملاو شو. اریان پاتې وو چې موږ به شپې څه کوو. اوبه مې راته ملاو شوې، پرشونه هر شی راته مې خیمه کې ملاو شو. موږ خو د شپې کته شو او په دې ساعت شکر فضل د خدای زار بار شکر دی، زار بار شکر دی. غونډ دولتونه موږ ته اریان دي، موږ هغو ته نه یاره. د دې خیمې نه نه یم وتلی، خپله روزي راته ځکه خپل امارات راوړي. موږ په دې خوشحاله یو، اوبه راته راوړي، هر شي خدمت نه را زموږ کوي. نو موږ به په دې څنګه نه خوشحاله یو. په دغه پنډغالي کې هر څوک عادي ژوند ته راګرځېدلي او د پاکستاني حکومت د جبر او غصې تاوې د اسلامي امارت لخوا مرستو او د خپلو خلکو لاسنیوي یو څه سوړ کړی دی. دا عمر خوړلی چې د خپلو ماشومانو سره یو ځای ورته ویشلې ډوډۍ رسېدلې په ارامه یې خوري او هغه ډارې پای ته رسېدلی چې پاکستاني مسؤلین به یې د لاس مړی وتروړي. د پنډغالي نظم او خدماتو مسؤلین وایي چې خلکو ته هر څه برابر دي او هیڅوک بې له مرستو نه پاتې کیږي. په خبره یې که نور هم کډوال زیات شي اسلامي امارت ورته آمدګي لري. راستنېدونکو کډوالو په رابطه باندې ډېر ښه مدیریت روان دی. د هغوی هر اړخیزه ټولو مشکلات هغه ابتدایي او لومړني مشکلاتو رسېدګي سوې ده. انشاءالله العزیز په ټوله کمپ کې هم داسې څوک نه دی پاتې سوی چې هغه د لوږې څه شکایت ولري یا د اوبو د نشتون څه شکایت ولري، مثلا یا د نورو اولیه ضرورتونو څه شکایت ولري. نو بیا هم تاسو وایي په کمپ کې خپله حاضر یاست، تاسو د خلکو ډېر ازدحام او هجوم وینئ. دغه پنډغالی چې د 15,000 کسانو لپاره جوړ شوی و له ورځې بلې ته پراخه کیږي او د خدماتو لړۍ هم پکې دومره چټکه ده چې ان د ځینې کډوالو په خبره چې تصور هم نه کولو چې دومره خلکو ته به دا ډول رسېدنه وشي کوم خدمات چې روان دي. د یاد پنډغالي تر څنګ دویم هم را جوړ شوی دی چې تر اوسه پکې خلکو ته هغه څه چې اړتیا ورته لري په سم ډول رسېدلي دي او د خدماتو لړۍ هره شیبه په چټکېدو ده ځکه د ټولو برخو مسؤلین هم دلته میشت دي او هر څه له نږدې څاري. سحر ګل احساس، هوریت راډیو ننګرهار، تورخم.